تاسې پوښتنه کړې ده چې یو کس په لمانځه ولاړ وي نو باید هغه بل تېرېدونکی څونه لرې ځنې تېر سي. نو محترمو ستاسو په جواب کې به ووایو چې که چیرې داسې و چې دغه کس په یو لویه جامعه کې په لمانځه باندې ولاړ و چې جامع ورته وایي او هغه جامع دومرې غټه وه چې 40 کسانان یې ځایول او د جامع چې وه ډکه هم وه د انسانانو ډکه وه د جماعت وخت و یا تازه جمعه تېر سوی و یا اوس خلک جماعت ته راتلله نو بعضې کسانان پر نفل ولاړ وو یا پر سنت ولاړ وو مطلب جامع ډکه وه. په دغه وخت کې بس کتابونه وایي د خلکو د هوسایي په خاطر باندې پروا نه کوي که چیرې داسې وي چې مخ ته تېرېږي نو د سجدې پر ځای دې نه تېرېږي مخ ته نور پروا نه کوي. او که چیرې داسې و چې دا مسجد کوچنی و دومرې کوچنی و چې هغه 40 کسانان یې نه ځایول نو بیا د لمونځ کوونکي او د مسجد د قبلې د خوا د دیواله تر مابینځ تېرېدل بیا نه دي ښه روا نه دي مکروه دي. بیخي هغه د قبلې د خوا دیوال چې هر څومره د څه لري لا یې په مابینځ کې تېرېدل نه صحیح کېږي. او که چیرې داسې و چې همداسې د خونې حکم دی چې سړی په یو خونه کې ولاړ لمونځ کوي هغه به مخ ته تر دا دیوالو د دې انسان تر مابینځ ونه تېرېږي. او که داسې و چې په صحرا کې لمونځ کوئ دلته نو بیا د کتابو تحقیق دا دی ښه خبره دا ده وایي دغه انسان چې د لمونځ کوونکی چې په لمانځه باندې ولاړ وي او دی ښه په عاجزۍ باندې اخته وي او په عاجزۍ دا خپل لمونځ کوي او د سجدې ځای ته ګوري په ولاړه کې لمونځ کوونکی به دومرې لرې ځنې تېرېږي چې دی خپل د سجدې ځای ته ګوري هغه بل تېرېدونکی هغه به نه ویني چې که تېرېږي نو هغه به د ده په سترګو نه معلومېږي چې هغه نو تقریبا د دې سجدې د ځایه څخه 1 متر یا 2 متره یا 2.5 متره اخوا ته چې تېر سي بس یې دی نه ویني. یعنې دا په هغه صورت کې چې لمونځ کوونکی په ډېرې عاجزۍ لمونځ کوي او خپل د سجدې ځای ته ګوري نو تېرېدونکی ونه ویني. نو خبره دا ده چې دا په هغه وخت کې چې دی په ښه عاجزۍ باندې دا لمونځ کوي. الله مو وساته. السلام علیکم. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نورو ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.